د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ ویان په خبره امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په مزار شریف ښار کې د پخواني حکومت یو قومندان حسیب الله قریشي له کوره ګڼې وسلې او مهمات چې په غیر قانوني توګه ساتل کېدې پیدا او ضبط کړي. در طی یک عملیات خاص از خانه حسیب الله قریشی که قماندان لیوای نظم عامه در حکومت سابق بودند توانستند که تعدادی از مهمات و اسلحه را به دست بیارند و در این پیوند یک نفر که از قریبان حسیب الله قریشی است و مسئولیت نگهداری خانه را به عهده داشت نیز از سوی نیروهای امنیتی ما بازداشت شده است. په ترلاسه شوو وسلو کې راکټ، داشکا، اگایس، 2 ملي متره توپ او یو زکو یک، همدارنګه 28 لاسي بمونه، 45 د داشکې مرمۍ، 23 د راکټ او 14 د اگایس مرمۍ، 19 توپانچې د دغه جنرال له کوره اسلامي امارت ځواکونو ترلاسه کړي. مهمات و اسلحه‌ای که به دست آمده یعنی جدیداً به دست آمده متعلق به تلاشی خانه به خانه نیستی خانه بوده که در وقت تلاشی خانه به خانه مشکوک بوده ولی نیروهای امنیتی ما اوجه عملیات داشتن که الحمدلله این با تعدادی که شما میبینین اسلحه کشف و ضبط گردیده. هیرد نبی د بلخ امنیه قومندانۍ مسئولان وایي دغه مهمات د خلکو په همکارۍ استخباراتي معلوماتو په اساس کشف او ترلاسه کړل چې په تړاوي یو تن هم نیول شوی.